نن بیبی دا گیله دا چی بیمار شم خاون می تپوسم بیا لگی سم اخل خبریم نکی دروغ جوړ تپوس میم نکی بس چی روغ یما کپڑی انزمان خود ٹک دے او که بیمار شم نبیا بی خاون تپوسم نکی دروغ بس دسی دی یو یتیم پشان کور پرتا یم بیسو کا کور پرتا یم او بی بی عائشہ فرمائی زما پا سر دڑو او نبی علیہ السلام وی وازما دا سر دڑا وازما دا سر وی چی دا جنت البقی مقبرین راغی نبی علیہ السلام نو بیمار شو سفر اخیرنے ورزی وی او پر بیول اول کی بیا وفات شو اک بیماری چی پیرال بس بیا نبی علیہ السلام وفات شو وی چی کور تراغی بیمار شو جنت البقی مقبری تتلی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے مورتی چی دا اللہ حبیب زما پا سر دردی ماتے ہوئی چی بی بی عائشہ ستا دا سر خوگی بخشی خو زما دا بخنش پتا ورطا چی تب روغ شی خوزب بدی سر خوگی کی روز خطی گا مخا دا کوڑاگے بدر تا خوشی کی گی خوا دا منبر با صحابو تا خوشی کی گی خوا زما دا سر خوگی بخنش دی بیمارے کے بزا وفات کی گا اور بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ پا اقی بیمارے کے بے ما سر خوشتبی کولا مالا بے تسلی را کولا ما تیوی چی مخا پکی گا ایوہ کو وفات شی نزبری جنازہ وکما امارتی چی آو مالا با جنازہ وکی ازان لبا بل خزہ وکی وی پا اقا ٹیم کے بے او نور پو چی رسول رزی پس زما خما سر بے غخبل خوشتبی کولا زبا نخپا کولا ما سر بے خوشتبی کولا خود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما تا بڑیر غیرت راتا پا دی چی بار بار بیلی بی بی خدیجی ذکر کن ندی امار دے چی مڑا خوی او بوڑای وطا اس پا مخ ذکر کن بی بی خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نبی علیہ السلام ندیر مشروا اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیر زوانوا ماوی جی مڑا بی بی خدیجہ یو بوڑای دا و تی پا مخ ذکر کن یا ماتے وی چی عائشی تو دا قرآن حافظ ہے تا عالم ہے تا فقیح ہے تا حافظ ہے دا منما خو بی بی خدیجہ امام نکوا پا طولو کڑو بی بی خدیجی پا ما ایمان راوڑی دیخوا او زما سحارا وما غی تا ڈڑا لگولی وخا او زما تینا الواز شوی دی نو ما تا دا بی بی خدیجی پا بارکی سبو چوے کلوے پخکڑے پوخ کو سالن دوی چرے بی بی خدیجی ملگرو لتی لک سالن ولی گئی لکتے ولی گئی ناغی ملگری دی ناغی ہم عمر دی اسے اگا ملگری بے صبر خوشحالی دی چی دا امام الانبیاء دا کور پخکڑے بو کرلا دا بی بی خدیجہ وفات کلا دا امام الانبیاء مینا دا کم وقت پوری مینا ورسر پالی مینه وکو خود امام الانبیاء سره وکو نو پا دی مینه با خوشحاله یو طول چی علماء نتپوس کوئی چی کم کار کو پا طریقه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دا گران کار ندیخا کورونو کی لگ محنت شروع کئی پا قلارا بیبیانو توائی بچو توائی وی خند چه دا ڈوڑای پا درستخوان شروع کو وی نبی علیہ السلام پا درش کالکی پا میز ڈوڑای ندا خوڑلی نو ایرورو پا دی شروع نکو نو پا کور کی پا درستخوان شروع وکا نو پا ریزق کی بدی اللہ برکت شروع کی بیا ورطوایا وی خند چه طول دا ڈوڑای نمخ کی لاسین زور سیبو چه ولی وی یو لاکو سلیری زر پیغمبران دیچی بدا ڈوڑای نمخ کی لاسین زلو رست دا دا یو لاک سلیری زر پیغمبران سنت تیخا دا ڈوڑای نمخ کی لاسین زلو رست تو لازم تبلیغی جوڑ کرے رے پا مخا لاسین زیوبو ترہ پیگی
دا د تبلیغي سنت نه دي ښه دا د 1,40,000 انبیو سنت دی نو بچو ته ټیم په ټیم وای د رستخوان به ډوډۍ خورو بچو مخکې به تې لاس وینځو ښه بچو بسم الله به وایو بیا به ډوډۍ ته لاس کوو ښه بچو یو سنت زده کوئ د نبی علیه السلام او بچو ته یې ښیئ رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي